د دوستم مارشالي رتبې ولس اندېښمن کړی، خو تر ټولو د اشچي زوی انجینر احمد اشچي زوی بکتاش اشچي ولسمشر غني او د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله ته یو پرانیستي لیک استولی ده. نوموړی لیکي: ښاغلی ولسمشره ډاکټر محمد اشرف غني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د دې خاورې د یو بچي او د جوزجان د خلکو د استازي په توګه د خپل هیواد ټول ښکته او پورته اړخونه ښه درک کولی شم او افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د ځینو مهمو بدلونونو او پیښو شاهد ده چې له ډلې ولسمشریزې ټاکنې د تلپاتې سولې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني هڅو پیل کول او دغه راز د کورونا وبا پر وړاندې مبارزه ورڅخه د یادونې وړ ده. موږ د یو لړ سیاسي پریکړو او د ولسمشر لخوا له هیواد او په هیواد کې د شته بحرانونو د له منځه وړلو په برخه کې د انعطاف شاهدان یو او په دې کې هم هیڅ شک نه لرو چې تاسې د دې وړتیا لرئ ترڅو زموږ ولس او هیواد له شته بحرانونو څخه په ښه توګه وباسئ. تاسې له ټولو ننګونو او ستونزو سره سره دې ته چمتو شوي چې د ثبات او همپالنې په ګډون له ځینو ټاکنیزو ټیمونو سره د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کولو لپاره خپله غېږه خلاصه کړئ او په پوره ډاډ سره چې دا کار د هیواد ستر ارزښتونه او د ملي ګټو د خوندیتابو لپاره کوئ، موږ ستاسې دغه هڅې په نیک شګون نیسو او قدرداني کوو. په همدې لړ کې زموږ یوه ستره اندېښنه چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د یو نامعقول شرط په توګه د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درته وړاندې شوی ده چې ډاکټر عبدالله غواړي عبدالرشید دوستم ته چې په بشري جنایتونو کې لویه مخینه لري د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ستونزو د حل په توګه ورته د مارشالۍ عالي رتبه ورکړل شي. د دې لپاره به لومړی ډاکټر عبدالله مخاطب کړم: ښاغلی ډاکټر صاحب، ستا د ټاکنیزې ډلې لپاره د امتیاز غوښتل او د هغوی راضي کول د درک وړ دي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې تاسې د یو جهادي او منلي سیاستوال په توګه څنګه ځان ته دا حق ورکوئ چې د جنایتګار او د بشري حقونو تر پښو کوونکو او په ګڼ شمېر بیا د هیوادوالو باندې تېري کوونکي کس ته د مارشالۍ عالي رتبه وړاندیز وکړئ؟ آیا په دې کار سره مو د هغه مبارزو او په وجدان خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي نه دي چې دغه کار جنایتکار ورسره کړی دی؟ ولې مو عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ پر ځای د یو رښتیني هیوادوال په توګه نوموړی د هغې قضیې او زور زیاتۍ سپیناوي ته راونه بللو چې زما له سپینګیري پلار سره یې کړې وه؟ آیا زما له پلار سره مو د دوستم لخوا د جنسي ځورونې او د بشري حقونو او تر پښو لاندې کولو قضیه خپله انساني او وجداني دنده له یاده ووتله؟ له هغې ډاکټر عبدالله څخه د یو وتلي سیاستوال او د دې خاورې د بچي په توګه دا هیله لرم چې په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړې ترڅو د یو ویښ او وجدان لرونکي سیاستوال په توګه د ملي او نړیوالو حقوقي بنسټونو له پوښتنې سره مخ نه شي. ښاغلی ولسمشر غني، له شک پرته چې د ثبات او همپالنې ټیم د وړاندیزونو طرحه د میز په سر درته ایښې ده چې په هغه کې دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې موضوع هم یاده شوې ده. څومره چې زه ولسمشر غني پیژنم، د دوستم له بشري ضد اعمالو څخه به په ملي او نړیواله کچه غوره معلومات لري او ډاډه یم چې د ثبات او همپالنې ټیم دغې غوښتنې ته په رد ځواب ورکړي په کوم چې دوستم د مارشالۍ غوښتنه شوې ده. خو بیا هم که خدای مکړه دغې پوښتنې ته لبیک ووایو، دا په داسې معنا ولري چې د جنایتکارانو او د بشري حقونو د پایمالونکو په صف کې درېدلي دي. درنو لیدونکو، دا د اشچي زوی درد و چې له ولسمشر غني او عبدالله سره یې شریک کړی و. که تاسو کوم نظر لرئ حتما یې له موږ سره کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.